شینوارو د غرونو د وقار کیسې دي د تورو تاریخونو د افتخار کیسې دي هر قدم یې دروند د غیرت پر لاره هر قدم یې دروند د غیرت پر لاره د پښتو د مینې د وفا کیسې دي د پښتو د مینې د وفا کیسې دي السلام علیکم د رون غږ چینل یوټیوب مینوالو الله تعالی دې وکړي چې راته صحتمند اوسئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست که داخل د هیواد یې که بهر د هیواد خدای دې وکړي چې صحت مو روغ وي او د ژوند شپې ورځې او په خوشحالۍ سره تیروئ قدرمنو هیوادوالو نن مو سفر درلوده د شنو غرونو د میلمه پاله ولس د شینوارو پر لور هغه خاوره چې د سیندونو شور د غرونو غرور او د پښتونولۍ غیرت پکې لا ژوندی دی لکه څنګه چې مې وویلې مونږ شینوارو ته راغلي یو بیا هغې ولسوالۍ ته چې اچین ولسوالۍ ده دلته بیا د پیښۍ په کلي کې موږ داخل یو او غواړو چې د پیښۍ د کلي د خلکو کلیوالي ژوند دود دستور تاسو ته په انځور کې در ښکاره کړو نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ زموږ خپرونه تر پایه را سره وګورئ هیوادوالو لکه څنګه چې مې تاسو په پیل کې یاده وکړه زه راغلی یم اچین ولسوالۍ ته او بیا د پیښې کلي ته نو دلته مې تر څنګ یو څو نوي ځوانان وروڼه دي نو دا هم د همدې کلي اوسېدونکي دي له دوی سره به خبرې وکړم دا چې مثلا دلته زده کړې کوي څه مصروفیتونه نور لري او اوس څنګه په دغه ماحول طبیعي ښکلا کې دوی راغلي دي سلامونه ټولو ته وایم ستړي مه شئ وعلیکم السلام څومره ښایسته ټول په یو وار ویل چې وعلیکم سلام ښه ستاسو نوم مبارک اباسین چپی دی وړینه که نه همداسې یو چیه ده تا پوره زده دغه شعر نه ولاک مه زده ولاکه دې زده یې د ما هم نه ده زده دا به څنګه شي نه به زده تا به هم نه زده موږ ته هم پته نه لګي ښه ډېر او ستاسو وسیع الله او ستاسو میرا خان دا نوم دې ډېر غټ نه ده دا چا در باندې ایښی دا نیکه نیکونه درته پاتې ده څنګه یې خوشحاله یې که نه یې خپله د نوم معنا دې زده ده نه نوم معنا مې نه زه خوشحالي وو ها نوم معنا یې نه ده زه خوشحاله ده دا هم ډېره ښه خبره ده چې نوم معنا یې نه ده زه خوشحاله ده ښه ته دلته راشه ستا نوم چیه ده حمزه نوم در باندې چا ایښی نه درته معلومه نیکه دې نه ده ایښی در باندې ښه او ستاسو نوم حسیب الله او ستاسو فواد ولې خفه یې خفه خو نه خوشحاله یې خو ما ته خفه غوندې ښکاري نه بس همداسې وم څه شته خفه ته ما ته ووایې زه به یې حل کړم نه خفه خو نه یم بس ښایسته ته خو وخانده که نه چې موږ پوه شو ښه تاسو راته دا ووایئ چې مکتبونه وایي ها ته په څوم صنف کې زه په پنځم کې او تاسو زه په نهم کې ته شپږم کې تاسو اتم تاسو ټول صنفیان هستئ ښه ډېر ښه اوس تاسو کې دا راته ووایئ چې شعر ټپه لنډۍ هر څه چې د چا زده وي هغه به یې راته وایي د چا زده دي تاسو په منځ کې د
د ده زده ده شاعر دا ده ستاسو په ډله کې شاعر دا ده نو میرا خان نوم نه معلومیږي چې شاعر به وي ځکه نوم یې دومره غټ ده خو دا څنګه زه اوس سوال دا ماته پیدا شو قدرمنو هېوادوالو چې ورور مو نوم یې میرا خان ده زه ورته یم د نوم معنا دې زده ده وی نه خو شعر و شاعرۍ سره علاقه لري نو قدرمنو هېوادوالو له ورور څخه به اورو چې موږ ته څه ویل لري ښه نو تاسو څه ویل لرئ نو اوس خو څه نشته دی چې نه نو دا نو څه شو وایي اوس څه نشته دا شاعر و زموږ د شاعري کې بس څه وکړو نو ښه ووایه نه زده راته داسې چې ښځه تو خانده ته شو ژاړه لږ ماته نه ژاړې او تاسو کې د چا قرات تلاوت یا بل څه وي ټوکه د چا زده ده دغه راته لږ خاندې دا فواد به زه راونیسم ته لږ رامخته شه ته رامخته شه ښه ته څنګه خاندې ټوکه دې زده ده ده ته خاندم موږ چې ولې دا تا ته ولې ده ته ولې خاندې دا چټي خاندي بس موږ هم خاندو دا چټي خاندې ته هم ته چټي ورسره خاندې ته خو لږ رامخکې شه ته اوس ولې شاته روانې ښه اوس موږ ته ټوکه وکړه دا ورته وکړه موږ هیڅ شی نه زده هیڅ شی هم نه دی زده ښه ډېر ښه نو تاسو هم د همدې کلي اوسېدونکي یې ټول ښه څومره وخت کېږي دلته ژوند کوئ خپل ماشومتوب مو ټول همدلته تېر کړی ده کله مو اراده نه ده کړې چې اخوا طرف ته ښار طرف ته لاړ شئ یا هم کابل طرف ته راشئ نور ولایتونو ته نه ځئ نو همدلته پاتې کېږئ ډېره زیاته مننه قدرمنو هېوادوالو نوي ځوانان ورونه مو ول چې واقعیت بااستعداده هلکان و لږې ټوکې ټکالې مې ورسره وکړلې نو الله تعالی دې خپل ټولو هیلې ته ورسوي موږ هم نورې برخې هم لرو غواړو چې د پېښې کلي په اړه معلومات هم تاسو ته در وړاندې کړو نو له موږ سره پاتې شئ او زموږ خپرونه تر پایه وګورئ درنو لیدونکو د پېښې کلی ده او تر څنګ مې کوچنۍ ګلالۍ خویندې دي دا نو بیا د همدې کلي اوسېدونکي دي غرمه ټایم ده دا چې په دې وخت کې د څه لپاره راوتلي دي له ټولو څخه به پوښتنه وکړم نورې پوښتنې به هم ورڅخه ولرم نو سلامونه ټولو ته ډېر ښه څنګه سئ ښه سئ ښه ولې تا ولې مخ پټ کړی ته څنګه یې ښه ښه ته د خوا راشه که نه خو د خوا ودرېږه داسې تصویر ته مخامخه شه مکتب وې مدرسې ته ځې څنګه دلته ټول راوتلي وئ څه مو کول ما خو چې ولیدلی فکر کوم چې لوښي مو پاکول که نه د غرمې ټایم ده البته شاید تاسو ډوډۍ خوړلې اوسېږي او لوښي مو پاکول مخکې مې غږ وکړه ولې رانغلی تاسو ولې څه نه وایئ قدرمنو هېوادوالو یعنې ګلالۍ ماشومانې دي خو واقعیت د پېښې کلی هر یوه خورکۍ یا هم ورور داسې دي که نه چې د تصویر پر مخه شاید ویلو ته ډېر څه ولري خو نه وایي نو دوی هم همداسې خاموشه دي زه به دغه رامخکې کړم تاسو ته د خوا راشه سلام څنګه یې ښه نوم دې چیه ده مصطفی دې نوم ده دا نوم در باندې چا ایښی اوس ته مه تخته که نه ته خو د خوا راشه که نه چا در باندې ایښی ویش جان او په ژړا شوی نه یي ښه ته د خوا راشه ته دلته راشه ښه زه هغه بیخي لاړه نو درنو لیدونکو خپلې خویندې مې وې لږې لږې خبرې مې ورسره وکړې تاسو هم موږ سره پاتې شئ نورې برخې هم لرو هېوادوالو لکه څنګه چې مې پیل کې یاد وکړه زه اچین ولسوالۍ ته او بیا د پېښې کلي ته راغلی یم تر څنګ مې یو حاجي صاحب ولاړ ده له ده سره به خبرې اترې ولرم دا چې په اچین ولسوالۍ کې څومره قومونه دي څومره تپې دي او هم څومره کلي نور دي او دې تر څنګ خپل هم د پېښې د کلي په اړه به هم ترې معلومات واوړم نو لومړی کې به ور وګرځم سلامونه حاجي صاحب وخت په خیر ستړي مه شئ سلام سلام مشتاق ستړي مه شئ بخیر راغلی خیر اوسې مننه حاجي صاحب که لومړی کې راته ځان معرفي کړې خنان نوم خنان دی د پېښې اوسېدونکی د خواږی ښه ډېر ښه حاجي صاحب پیل به یې له دې څخه وکړو چې دغه اچین ولسوالۍ کې څو کلي دي نومونه یې څه شی دي دا د پېښه یې او دې کې بیا په غټه باندې 3 تپې ورته یې او بیا په وړه کې بیا 6 دي نو بس دغه د پېښې دغه تپې او دغه کریا او دې ته خواږی یې
کبل بل نمونه ته واخل مزه وغه هو هو اكوز د غونډي هم. او د پورې ته کرتا توتی ښه ډېر ښه او پورې ته مکتب یې او ته ډاګ یې کوز ته دغه ته میاګانی اجي صاحب دا راته ووایي چې دلته مشهوره قومونه څوک دي یعنی د پیښې په کلي کې یا هم د نورو کلي کې نو مشهور قومونه پیښه کنه د نور دروغم دې ته خو مامن دی په لوتا ښه او موږ نه کوچ پراتی هغه ته دلخېلی او دا منځ کې چې دا پیښه ها دا درې وړه مشهور دي ډېر او دا بس موږ ته ګوانډیان غوندي کنه نور بیا د باندر او نازیان او بس دغه الکته در بابا ښه ډېر ښه اجي صاحب دا راته ووایي چې تاسو هم د خپل ژوند سترګې همدلته پرانیستې دي ځواني مو او تر دغه وخته مو ټول عمر همدلته تېر کړی بالکل همدلته هم تېر کړی بس دغه وروستیو کې بس کډه شو پاکستان ته یو لاس کار پاکستان کې تېر کړ او بس اوس دا 2023 کې راکې وتلای ما اجي صاحب دا راته ووایي چې د دې کلي امنیت څنګه ده ځکه دلته هم ډېری قومونه ډېری خلک او کلي اوسېږي ډېر ماشاءالله امنیت اوس ډېر صحیح دی او چور صحیح دی بس مخکې جنگونه بس تیر شوي کنه پر ځمه تیر شوي دلته بس ډېر جنگونه په ورځ کې بس 2-3 ځله جنگونه به بس خیبه دی به او اوس تعالی راضي بس اوس هیڅ شم نشته بس جنگ منګ نشته او بس قراری دی ډېر ښه اجي صاحب ډېره زیاته مننه چې د پیښې د کلي په تړاو د موږ ته معلومات راکړه ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه چې تاسو دراغله بس موږ اول مو واخیست مننه سلامت اوسئ قدرمنو هیوادوالو لاجي صاحب سره مو د دې د امنیت په تړاو د دې ترڅنګ د پیښې د کلي په تړاو باندې دا چې دلته څومره قومونه اوسېږي څومره نور کلي دي دا ټول موږ او تاسو سره معلومات شریک کړه نو زه هم ورګرځم نورو هیوادوالو سره هم غواړم خبرې اترې ولرم د پیښې کلي په هکله البته لیدونکو لکه څنګه چې مې ویلي دي زه د اچین ولسوالۍ او بیا د پیښې کلي ته راغلی ما ترڅنګ مې یو ورور ولاړ ده دا هم د همدې کلي اوسېدونکی ده له ده سره به خبرې اترې ولرو دا چې دوی اوس وخت کې نوي ځوانان دي حتما لوبې به ولري دا پیښې کلی څه لوبې لري او د دې ترڅنګ د زده کړو په برخه کې څومره مخته تللی دي له دې ځوان به یې واورو سلامونه ورور وخت په خیر لومړی کې د ځان راته معرفي کړه وعلیکم السلام نوم مبارک مې شاهد الله دی او تاسو خو ډېره مننه دلته راغلي یاست ډېره زیاته مننه ورور دا راته ووایه چې د پیښې ولسوالۍ محلي لوبې کوم یوې دي چې تاسو ځوانان یې خپلو منځو کې ترسره کوئ لکه نن وخت کې خو دلته لوبې ډېر لوبې دي خو اوس چې کومه لوبه ده مشهوره هغه د کرکټ لوبه ده کرکټ لوبه ده ښه پخوا کومې لوبې کېدلې شاید تا هم له خپلو مشرانو څخه اورېدلې اوسېږي د پخوا نه اوس څومره تغیرات راغلي الحمدلله اوس ډېر تغیرات راغلي دي او انشاءالله پرمختګ کاندم دا راته ووایه چې ته خپله هم مکتب وایي څوم صنف کې مکتب مې ویلی دی خو بده مرغه چې ځینې مشکلات وجې دي ما نه مکتب پاتې شو تر 9 صنف پورې مې زده کړې کړي دي هو او اوس څنګه د پیښې په کلي کې زمینه برابره شوې ده ځوانان ځي خپلو مکتبونو ته زده کړې کوي او اکثره ځوانان لګیا دي خپلو درسونو ته دوام ورکړی وي خو ځینې داسې لرې ساحې دي چې هغو کې مکتبونه نشته دی مکتبونه که وي هم ډېر لرې تګ پسې کوي دلته نږدې داسې مکتب نشته دی که مدرسې خو به حتما وي ولې نه مدرسې شکر الحمدلله دلته په هر کلي کې اوس مدرسې فعاله دي او انشاءالله شته دی ښه که تا ته زمینه برابره سي آیا ته خپل درسونو ته غواړې ادامه ورکړې ولې نه ښه نو دا راته ووایه ورور چې څه دې زده دي موږ ته کوم شعر لنډۍ یا هم قرآن کریم تلاوت هر څه چې دې زده وي موږ او درون غږ چینل یوټیوب ټول لیدونکي تا ته منتظر دي زه به انشاءالله تاسو تلاوت وکړم ولې نه حتما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. ماشاءالله، جزاک الله. دا راته ووایئ چې په مدرسه کې کومې زده کړې کوئ؟ فکر کوم چې حافظ یاست. او قرآن کریم حفظ کوم. ماشاءالله، الله دې نور هم درته توان درکړي. دا راته ووایئ چې غواړئ په آینده کې څه شي؟ آینده کوم ځان ته ولې نه ډېر غم کول چې ځان نه جوړ کړو، خو بس اوس د ځینې مشکلات وجې موږ ته پاتې دي هر څه. خو حتما یو څه خو به په نظر کې نیولي، دا مشکلات ختمېدونکي دي او موږ باید ورته مبارزه وکړو. نو که غواړې چې مثلا په آینده کې یو څه جوړ شي، هغه به د کومه هیله وي؟ غواړم د خپلو هېوادوالو لپاره یو داسې څه وکړم چې هغوی به مندین ډېر خوشحاله شي. ډېره زیاته مننه، الله تعالی دې ورته ورسوه. سلامت اوسئ. وعلیکم سلام. الله د تاسو ډېر راته وبخښي. مننه. قدرمنو هیوادوالو، ځوان ورور مو چې واقعیت هیلې هم درلودلې او د دې ترڅنګ آخري پیغام خو یې ډېره ښایسته جمله وه چې غواړي خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي تر څو هغوی ترې هم خوشحاله اوسیږي. الله تعالی د خپلو هیلو ته ورسوي سره د ټولو ځوانانو. نو موږ سره پاتې شئ، موږ نورې برخې هم لرو. لیدونکو، لکه څنګه چې مې ویلي ول، د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې او بیا د پیښې په کلي کې یم. نو دا ځل مې هم ترڅنګ درون شخصیت، هغه شخص چې شاید تر ډیره یې د دغې سیمې اوسیدونکو ته زحمت ویستی وي، لاسته راوړنې راوړي وي، یعنې د دې سیمې مالک موږ سره ده. نو له ده سره به خبرې اترې ولرو، دا چې څومره وخت کېږي دلته د مالک په توګه باندې دنده ترسره کوي، دا ټولې خبرې اترې به ورسره ولرو. سلامونه ملک صاحب، وخت دې په خیر، ستړی مه شې، په خیر راغلی. وعلیکم سلام، خیر راغلاست. نو ملک صاحب، دا راته ووایئ، په لومړیو کې ځان معرفي کړئ او دا هم ووایاست چې څومره وخت کېږي د دغې سیمې ملک یاست. زما نوم صنم ګل دی او د دې پیښې اوسېدونکی یم او دا تقریبا بس 15 کاله بعد دا دنده زما په سر باندې اخیستې ده. او به د خپل کور ملکي چې دا د نیمې تپې یوې تپې ملکي دی، دا زما په غاړه ده، کړه مې د الله په امر سره. ډېر ښه، یعنې 15 کاله کېږي چې تاسو د دغې سیمې مالک یاستئ. ملک صاحب، دا راته ووایئ چې څومره تغیرات راغله په دغه 15 کالو کې، څه مو ولیدل، څه نوي راغلل، څه پخوا رواجونه رسم و رواج تېر سول؟ بس اوس خو دا رسم رواج دغه داسې دغه نشته ده، بس موږ خو د ښځو دودونه او دستورونه دي که نه، دا رواج چې دی دا زموږ او د پخوا نه اوس لږ ګران شوی دی. لکه چې پخوا چې به و داسې 4 لکه 15 لکه کلدار یې به اوس 2.5 لکه 3 لکه افغانو ته رسېدلی دی. دا یعنې په رسم و رواج کې حتما یو لاسته راوړنه درلودلې ده چې هغه ولور کم شوی ده. ولور کم شوی، زیات شوی، اوس زیات کړی، زیات شوی ده. آمدن نشته دی، ولورونه هم زیات شوي دي، مخکې کم و زیات شوي دي. څنګه تاسو دغې برخې ته رسیدګي نه ده کړې؟ نه، نو نه هم ده کړې دي، ته موږ څه وکړو؟ دا خو بس داسې چې کله صاحب کام سره غونډ شي وي چېرې نه کړو دغه ځای ته دا معامله نه رسوو، کله صاحب داسې وشي چې یو کې راپورته شي او زورواکی ووایي چېرې زه دغسې کړم نو هغسې ټول خلکو ته څوک رسېدی هم نه شي. خو دا ښه کار نه دی لکه دا موږ چې کوم کار کړو. ملک صاحب، دا راته ووایاست چې دغې پیښې کلي ته ولې پیښه نوم ورکړل شو؟ یعنې خپله د پیښې نوم څه معنی؟ نو ولا چې دا معلومات موږ ته هم نشته، خو پیښه د دې نه پخوا زموږ د نیکو د وخت نه راغلې، دا یو نوم دی چې پیښه ده. نو هر ځای بیل بیل نوم دی، پیښه بیله ده او صاحب لیکي بیا نمونه یې کرتا توت دی او لتابند دی او ایسکان ده دپسې او وچه ژور ده، دغسې نمونه یې بیا په دې پیښه کې هم غټ غټ نمونه دي. ملک صاحب، دا ووایاست چې د دې خپله د دغې پیښې کلي اوسېدونکي محلي خواړه کوم یو دي؟ میلمه پالنه یې څنګه ده؟ نو میلمه پالنه بس همدا ده، ما خو وخت درته وویل اوس تاسې میلمانه شوی راغلی دلته، بس تاسې به دلته کټو کې کښېنئ، چای او ډوډۍ او د دې پروګرام به ټول زموږ په لاس باندې هغه چې هر شی که نه، هغه که شنه سابه وي او که ولو وي او که دال چې تشه وي، خو پخه په یاړنده ټنډه به راوړو کوي خواړه کوي. نو ملک صاحب، دا راته ووایاست چې خپله د دې پیښې اوسېدونکي په څه ویاړي؟ بس دا ویاړ دي، دا د پیښې کام چې دی دا یو اتفاق کام دی او یو موټی دي سره، دا چې هره خبره یې صاحب دا په یو اتفاق باندې په یو موټی سره او په ډېر په ښایسته او په ورورولۍ په دوستۍ باندې خبره سره کاندي. جی صاحب، آخري پوښتنه به هم در څخه واخلم، دا راته ووایئ چې دغه د سیمې تر ټولو غټه ستونزه څه ده چې تر اوسه پورې رسیدګي شوې ده، هغه یا کمه شوې ده یا نه ده شوې، یا تاسو هم خپل کوششونه کړي دي؟
موږ چې خپل کوښښونه کړي دي دغه غم ډیر کړي دي سړک هغه اوسه پورې موږ ته داسې سړک نه دی راتېر شوی چې موږ پیدا تر واخلو روغه پیدا به سړکونه هم کچه دي راغلي دي خو کچه دي په دغه چړۍ به تاسې راختلي یاستئ دا د موټر دغه نه ده خطو نه ده دغه پورته سړکونه دي داسې په غرو کې تلي خو ساده سړکونه دي بس موږ غوښتنه د حکومت نه دا ده چې موږ ته دغه سړکونه جوړ کاندي او د اوبو غټه بس دغه راته وکاندي د اوبو دغه پروګرام هم راونیسي ډیره زیاته مننه چې دغه را جوړ کړه په خیر سره مننه سلامت اوسئ درنو لیدونکو انشاءالله مسؤلین به هم دوی ته رسیدګي وکړي د دوی دغې غټې ستونزې ته چې واقعیت د اوبو کمښت او د دې ترڅنګ هغه سړکونه چې ول یعنې زه تر دې ځایه چې راتللم ډیره لاره وه دې ته به رسیدګي وکړي مسؤلین به د دوی غږ واوري او حتما به ورته رسیدګي وکړي نو له تاسو هم مننه زموږ نورې برخې هم شته خپرونه لا دوام لري درنو هیوادوالو لکه څنګه چې مې ویلي ول که نه چې د بیخۍ سیمې ته یا کلي ته راغلی یم له دې ځای څخه تللم غوښتل مې چې د نورو هیوادوالو سره خبرې وکړم ولې یو ترور مې ولیدله تاسو ګورئ چې زه اوس کوم ځای کې ناسته یم له خپلې ترور سره یا هم مورکۍ سره ځکه دا هم اولادونه لري ژوند لري ډېر دردونکې قصه چې دغه خپله دا مورکۍ معیوبه ده ګرځېدلی نشي دا چې په ژوند کې نورې کومې ستونزې دي دا به له خپله مورکۍ واورو او چې په دغه عمره ځای کې دا څنګه ژوند کوي یعنې واقعیت سخته ده خو خیر زه به له دې سره خبرې وکړم سلامونه مورجانې څنګه یې ښه خیر زما دغه کوټه چې دا موږ د کښې نه راوتښتېدو په دې اوس وخت کې دا کوټه بارانور وشي کېده چې ولوېده زما بل ځای نشته څه چې ماښام هر چا کوټې به څه لاړ شي بس دا زموږ خپله ده او دې کې زه ناست یم دې دا ټولې ډاګۍ ماتې دې موږ سړی یم چې هغه هم داسې چې معذوره بس داسې بل غمخوره زما نشته هغه چې لار لاندې ریزه وکړه دا طالبان هم راغله دا کوټه زما وکته په وګرځېده اوس موږ غم هېچا هم نه کړه بس موږ چې راتښتېدلي یو د دې ځای کې ناست یو او درې ملورانې یو مېړی دی مېړه پورې زه اوس ځوانه یم زما مېړه چې تاسو ولید هغه زوړ دی د خدای را لاندې هېڅوک هم نور نشته او بس د دغه ځای کې ناست یو خدای چې هغه دری څه چې هغه هم نه راوړې او د دغه ځای کې دغه بچو سره ناسته یم چې بس کله هغه ورو رسېږي او کله سره ورو هم نه رسېږي ښه او نور بس الله شته او نور ټیټ بني ادم نشته نه دې ځای کې موږ سره چا یوې شي کومک کړی نه چا را سره دغه کړی خو اوس دغه معنی رګمه دا باره چې دا ډېره ما واړه غوښتي دا پلو مخه م لوېدلې نه پلو مې بیا وګورئ او پسه مخه تیرونه او شیونه راماتې به زموږ وسه نشته دې کې به ناست یو ځکه چې باد یو باراني خلک دا نه ننوځي موږ باندې منډې وچ په موږ دا رالوږي او دغه درې لورانې مې به سینده ځي او دغه کې ناست یم زما مېړه مزدوره یعنې په خپله باندې پښه باندې بې دسته یم دا پښه باندې معذوره یم او هغه هم سپین ږیری هم دی او معذوره هم دی او اوس به یې داسې باندې چېرته وتلی شته نه او دغه سړو ځان سره بوتې چې ځکه څه د هغه هم وشي نه دلته هېڅوک هم تاسو نه په غیر مورجانې دا راته ووایي چې دغه اتاق کې څومره وخت کېږي ژوند کوئ بس دا به داسې دغه واړه اختر پر دویمه ورځ باندې موږ دې ځای له راغلي یو بس هغه نه چېرته څومره وخت شي 2 میاشتې به کم دغه درې واړه ستا لورګانې دي دا 3 واړه زوی نه لرې نه خاله د خپلې د اوس وخت کې معیوبه شوه کومه حادثه کې او که نه د ماشومتوب څخه دا کیسه چې دا د ماشومتوب نه ځکه وا چې دومره زاړه سړي له بیا زه نه ورکړ چې په پښه معذوره وم او دا سپین ږیره بس موږ دا دغه ځکه سره وم شوه زما مېړه چې هغه سپین ږیره هم دی معذوره هم دی زه هم د ماشومتوب نه معذوره وم درنو لیدونکو کله چې زه دغسې ځایونو ته ځم که نه یعنې وقت ډېره دردونکې ته به ویل ته ډېر څه ولرې خو کاش موږ یو څه کولی سوای زموږ په وس کې هم دومره پوره دي چې د خپلو هیوادوالو خویندو ورونو مظلوم غږ پورته کړو زه دغه 3 واړه ماشومانې د دې مورکۍ دي دوی څخه هم اورم ځکه دوی ماشومان دي او دوی د وړوکي اختر څخه را په دې خوا دلته دي خاله جانې دا راته ووایه چې د وړوکي اختر څخه را په دې خوا دلته ژوند کوئ دا ورځې شپې څنګه تېرېږي دا د کور مسؤلیت دغه ډوډۍ دغه فرش دا خو درنو لیدونکو یعنې واقعیت زه بیانولی نه شم په دې خاطر چې زه دا اوس کوم ترپال ده البته دې ته موږ او تاسو ترپال وایو او دغه ځای چې دا شاید دا یو وخت کې تندورخانه وه بیخي داسې یو څه جوړ شوي دي نو څنګه دا ژوند تېرېږي په سینددې کې داسې تېره ځکه چې موږ مجبور یو باندې چې نه مرته مواړه نشم کېنولی نه موږ بل ځای هم نشو تللی پښتو ملک ته ځکه چې بل ځای به زه څه لاړه شم بس دې ځای کې دغه ځای کې سره راګیر یو سره ناست یو خو یو که داسې ژوند مورجانې د کورنۍ نور غړي مثلا ورونه خویندې دي پلارګنۍ دي خسرګنۍ کې نور
هغوی څه نه وایي مرسته کومک یا هغوی هم مثلا ژوند یې لږ سخت ده اقتصادي ضربه لیدلې ده ژوند یې ته چې داسې زما د کلي خوا شاته وګورې که نه نو دا ټول کلی لوېدلی په دې معنی هر څوک پاږي هر څوک خفه کېږي خو زدستي چې دا د دو سرپناه ځمکه دومره ده چې ورلاندې زما لیور هم په دې خفه کېږي زما پلار هم په دې خفه کېږي زه اوسه پورې پلار په کلي کې وم زه چې په دې تېښتو کې راغلم زه اوس د دې ورور سره یم خو داسې چې هېچا هم وسه په بس خلک بې وسې زمونږ هېچا نه هم دا دغه نه شو کړی ځکه چې هر سړي مجبور یم مونږ یې نو چې دا مجبوری چې اوس هر ځای له ته دې زما کلي کې لاړې دې کې یو هم د وسې کار نه وسه شته هر سړی د ماښام ځان اریان دی نو ما له به هغو شی وکاند ټول اریان دی ټول هم دغه ویکه او رقمان دي او خو سر چې ما هغه سپین ګیری یی هغه هم بس دا مزدورۍ او نه خوارۍ نه هېڅ شي قدرمنو لیدونکو واقعیت ډېره سخته ده زه به دغه ماشومانو ته هم ور وګرځم سلام څنګه یې نوم دې چی ده سیدیا نوم دې چی ده سیدیا او ستا نوم سنا او ستا سایره ښه سایره جان دا راته ووایه چې ژوند څنګه تېرېږي خانده خو منو ژوند څنګه ده په زړه دې څه شی دي ووایه راته کله کله بیرون وځې لوبې کوې اختر چې د دلته تېر که دا وړوکی اختر دې تېر که دا د لوی اختر هم را روان ده کومه آمادګي دې نیولې کالي دې کړي ورته روپۍ نشته در سره او تا څنګه تا چې بیرون وځې خپلې ملګرې وینې یا وړکي اختر کې دې وکتلې اوس هغوی کالیګان کړي پوښتنه دې ترې کړي او تا نه دې کړي بیا څه احساس لرې خفه کېږې ته دلته راشه مثلا کې درنو لیدونکو شاید په زړه یې ډېر څه وي خو ماشومان یې دي ته خورا وړاندې شه نو شاید ویلو ته څه ونه لري ځکه لوی اختر هم د ګوتو په شمار شاید ورځې پاتې اوسېږي را روان ده او دا یوه خوشحالي ده خو داسې بېوزله کورنۍ موږ ډېر په افغانستان کې لرو ډېرې بېوزلې کورنۍ لرو هغوی ته د اختر جامې حتما داسې ماشومان خپلې هیلې لري ښه سیدیا دا راته ووایه چې مکتب ته ځې مدرسه وایې خبرې خو وکړه که نه تاسو سره ځي ښه ته ښه ولې خبرې نه کوې ښه ته خو مکتب ته ځې که نه څوم صنف کې اول صنف کې څوم نمره یې دریم نمره ماشاءالله ښه دا راته ووایه چې مدرسه هم ورسره وایې مدرسې ته هم ځې ښه اوس ولې خفه یې ما ته وګوره څه شی د ډېر درد دی څه شی د ډېر خفه کوي خیر مورکۍ یعنی ژوند واقعیت ډېر سخته ده اختر هم دا را روان ده او موږ تر ډېره بارانونه هم ولیدل اوس اختر هم را روان ده او ژوند هم داسې په سخت حالاتو کې تېرېږي دې نه غیر ستا دغه د ټول د کور وسایل هم دومره دي بس همدغه و نو ځکه چې موږ چې کوزیان راتلو چې کوز پاتې شو موږ خو کوزیان هم داسې دغه مې راغلو چې وس هم نه وه او هغه هم بیا پلار کور بس ویې ویل چې ځه کالي کې پراته یې هغو ټول تر وواته موږ سړک سره هم لږ لنډ او چې کوم هغه د کوټه کې نه لاندې شو پراته یې او دغه اوس دا یو نیم کالی د خلکو راکړه مورکۍ څه شی د ډېر درد دی څه د درد دی چې خفه کېږي پرې مړ چې بس باد او باران شي دا واړه چې دا دا تاغه ماتې زه داسې یم چې دا به ټول وړاندې شي دې کې چې موږ پښه کړو زه ولاس هم ځای له نه ځي چې لاس خلاصوي پښه هم ځای له نسي چې چابک سړی په بچه کې مزدوري به وکړه چې هغه ته موږ وګورو هغه پروت دی موږ دا خپل رنځ نه شو بهالله ویو چې دا چې پروت دی موږ به دې ته څه وي ستا ټوله زموږ لپاره سخته قدرمنو لیدونکو یعنې مور هغه څوک ده په کور کې که نه چې د کور ټول غمونه پر سر اخلي همداسې د دې تر څنګ پلار مورکۍ چې څه وایي واقعیت ډېر دردونکي دي
زه خو یې بیخي بیانولی نه شم، خو که چیرې تاسو یې غږ اورئ، تاسو یې لاسنیوی وکړئ، راشئ د ننګرهار دغې سیمې ته، دغې ولسوالۍ ته را داخل شئ، له داسې بېوزلو کورنۍ سره مرسته وکړئ. بیا د پیښې په سیمه کې داسې کورنۍ شته ده، غږ یې واورئ، همکاري ورسره وکړئ. هغه هیوادوال چې زموږ شتمن دي او وسه یې رسیږي. مورکۍ خدای مهربانه ده، الله به خیر کړي. دا اخیره کې خپلو هیوادوال نه څه غوښتنه لرئ؟ زما د خپل هیوادوال نه دا غوښتنه چې دغه په دغه باندې رحم وکاندي، ځکه چې موږ ډېر مجبور یو، موږ ډېر نه علاج یو، موږ ډېر دغه چې دغسې کورنۍ پسې وګرځي، داسې نه چې یو زه به یم، داسې به ډېر خلک نور یم چې دغه ټولو لاسنیوی وکاندي. ځکه چې موږ اوس کایي پورې د لاندې نه شم کېوتی، ځکه چې زه چې کې وځم روپۍ به لګوم، سړی به پیدا وم، دې وشي وسم زما شه چې کور په کور وګرځي، ور سړي کور وګوري او د کور الې واخلي او بس دغه شي کې اوس چې خلک روان شي د لاړ شي، دا سړک سره لنډې ځمکې وګوري، دا زما کور له تا نه په غیر هېڅ څوک هم نه راغلی، نه زما غږ اورېدلی، نه زما دا ځای کتلی. خو بس دغسې بني ادم چې راشي او وګرځي، که چا څه وسه یې وپېکه که نه بس الله هر سړي مل شي او الله شته د الله ورکړه بې مثال. بېشکه ډېره زیاته مننه مورکۍ، الله تعالی دې ستا ټولې ستونزې حل کړي او انشاءالله هیوادوالو ستا غږ واورېده، حتما به زموږ هیوادوال تا سره مرسته کوي. مننه قدرمنو هیوادوالو، له تاسو هم مننه، خو د دې مورکۍ درد در سره واورئ. دا هغه مورکۍ ده چې له 3 بچو او یو معیوب خاوند سره او خپله هم معیوبه دلته ژوند کوي، په داسې ځای کې چې فکر نه کوم چې انسان یو دقیقه کینی، یا شپې او ورځې خو ډیره سخته ده. له دې مورکۍ سره مرسته وکوئ، راشئ د پیښې کلي ته، دلته به دوستان وي، د دې ځای ادرس به درته ټول درکړي. حتما د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړئ او غږ مې په هغو هیوادوالو ده چې شتمن دي، وسه لري او کولی شي چې د یو بېوزله سره مرسته وکړي. مې هېروئ، دا ستاسو افغانان دي، دا ستاسو خویندې میندې دي چې نن په دې ورځ دي، حتما تاسو پرې دردېږئ. ویلو ته ډېر څه دي، خو له تاسو هم مننه، بیا هم یاده کوم چې خپل هیوادوال مه هېروئ. درنو لیدونکو، د پیښې کلي څخه ډېر لرې ځای ته راغلی یم. دا چې دا به کوم کلی وي، ډېر مزل مې وکړ، لاره هم ډېره سخته وه، نو ما هم په دغه کلي کې د یو ورور پیدا کړ چې د دې کلي ټول معلومات ورسره دي، نو زه هم هغه راغواړم او ورسره خبرې غواړم وکړم او د دې کلي په تړاو به ماته معلومات راکړي. تاسو ورور مهرباني د خواته راشئ. سلامونه ورور، وخت په خیر، ستړي مه شئ، په لومړیو کې ځان معرفي کوئ او دغه کلي په اړه هم راته معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم ستاسو د روڼ غږ یوټیوب چینل ته، او دا د اچین ولسوالۍ ده، د اچین ولسوالۍ د پیښې قریه، بیا پیښې قریه کې ډېره لرې پرته سیمه ده، تانګي په نامه باندې وچه ژورې کلی، دغه وچه ژورې کلی دی، نو دغه لنډ معلومات دي، نور نو ښه. ورور دا راته ووایه چې دا وچه ژوره د پیښې سیمې څخه دخواته، او ما هم ولیده چې ډېره لاره ورته پرته ده، ولې دې ته وچه ژوره ویل کېږي؟ دا خو پخواني نومونه یو دغه خو دا چې دغلته یو دغه راځي، دغلته دغسې یو ناو دی، ښه غټ غر دی، ناو دی، خو اوبه پکې نشته، په دغه خاطر باندې دلته دې ته وچه ژوره. بیا دغه کته خوانه او بره خوانه دواړه طرفه نه لږ ذره ژور هم ده، نو په دغه خاطر باندې وچه ژوره ورته وایي. اصل کې وچه ژوره دغه ناو ته وچه ژورې، بیا دا د وچې ژورې خوله ده. ښه، ډېر ښه. دا راته ووایه ورور چې مونږ خو راتللو، بیا هم یاده کومه، یعنې لاره واقعیت ډېره سخته وه، دلته د خلکو ژوند بخصوصا د اوبو کمښت تر ټولو غټترینه ستونزه د دغې سیمې څه ده؟ هسې خو ستونزې ډېرې دي، خو دغه د اوبو خو اوس دوستي ساعت کې کار روان دی، شاید دغه یو میاشت نیم کې انشاءالله چې به دغه پروژه به تکمیل شي، دغه مشکل هم حل شوی. نورې خو ستونزې خو هغسې عمومي دي، خو دلته بیا داسې خاص ستونزې دغه دي چې بس دغه د بېروزګارۍ ستونزې دي. اوسه پورې خو دغه غره باندې یو څه نه څه دغه خلکو ژوند تکیه و، بیا د هغې نه وروسته اوس نو دغه هم دغه امارت اسلامي چې راغلی دین را وروسته دغه غره دا کار هم بند کړی، دغه غره نه به دا سوخ لرګي راتله بازارونو، هغه هم نه راځي اوس. نو مشکل دی، د بېروزګاري ده ډېره زیاته، ټول ځوانان تلي ایران، له ډېر کم تعداد پاتې ایران، پاکستان
نورو ملکونو مسافر دي ټول مسافر دي په کچاکي لارو باندې څوک په لارو کې تلف شو څوک بندیان دي هیڅ درکې نشته دغه مشکل دی دلته مشکل ده دا راته ووایه ورور چې دلته دغه د روغتیا په برخه کې یعنی شفاخانې روغتونونه او د زده کړو په برخه کې وضعیت څنګه ده زده کړو په برخه کې مو اوس وضعیت یو څه نه څه ګزاره کړې دغه یو خو د موږ خپل دلته ابتدایه لرو او د روغتیا په برخه کې دغه د WHO یو دغه دلته د ودان مؤسسې به سپورټ کول اوس پورې تقریبا ډېر وخت خو سغم تللی نو د روغتیا په برخه کې مشکلات ډېر زیات دي دلته زه تر ډېره چې خبره یم روغتون شته ده خو درنو لیدونکو دقیق ادرس ماته هم نه ده معلوم چې آیا د هغې نه اخواته ده یا هم داسې نور هم پورته لاره تللې ده نو دا به له دې ورور څخه واورو دلته یو روغتون شته ده فکر کوم خو دغه روغتون چیرته ده دا روغتون اوسه پورې هم دلته موقعیت یې و په همدې وچه ژور کې خو دا همغه موقتي تاسو چې ما وویلې ده همدغه د صحت نړیواله کمیټه د دغه او دغه WHO دغه به ودان مؤسسې سره هغه مستله نور بیا کته پیخه کې تقریبا داسې وی چې 10 کیلومتره لاره د پیدل کومنګ ځو 10 کیلومترونه به هم زیات وي نو بل داسې کوم روغتیایي دولتي دغه نشته دلته کوم بنسټ نشته ښه ډېر ښه په اخره کې هم غواړم دغه پوښتنه وکړم ورور چې دغه ستونزې تر ډېره مسؤلینو حل کړي دي څومره یې رسولي ځکه چې ما خو تر ډېرو هېوادوالو نه پوښتنه وکړې ډېر خوشحاله دي رسیدګي ورته شوې ده هو شوې ده ډېره شوې هم ده خو بیا هم مشکلات شته ستونزې شته دی یو خو دا ده چې دلته جنګونه ډېر تیر شو دغه د داعشو په وخت کې دغه ساحه ټوله د داعشو دغه سره وه بیا دلته بمباردونه وشو ډېر ښه دا راته ووایه چې امنیت څنګه ده اوس فعلا اوس اسلامي امارات زموږ مجاهدین وروڼه راغلي دي واقعیت امنیت هم ډېر ښه نیول شوی ده درنو لیدونکو زه چې تر دې ځای راغلې ما زما ورونه البته یعنې مجاهدین زما ملاتړ ډېر کړی ده او زما امنیت یې دومره ښایسته البته د ټولو هېوادوالو نیولی نو داسې هم لږ خطرناکه وه پخوا خو امنیت څنګه ده امنیت خو اوس بیخي داسې امنیت دی که شپې که ورځې چې چېرته ځې چېرته کښېنې هره جمعه دلته دوره د سیاحت لپاره خلک راځي د لرې ځایانو د کابل نه راځي بره ځي دا سړک باندې اوس هم کار روان دی یو څه اندازه خو دې ځای پورې شوی نور پورته هم کار پر باندې روان دی اوس هم ډېر مخکې تللی انشاءالله هغه بارډر ته یې رسوي د پاکستان سره بارډر ته نو امنیت خو بیخي داسې دی چې بیخي شپه او ورځ دلته هېڅ خبره نشته په ډاډه زړه تللی شي راتللی شي راځې که دلته اوسېږي هېڅ مشکل نشته ډېر ښه نو دا تر پاکستانه پورې لاره څومره پاتې ده دا نو اوس که زه ویم چې زه په خپله باندې که زه ځم نو بیا داسې ویل چې 3.5 ساعته کې انشاءالله بارډر باندې کې وځم ښه خو تاسو نو بیا هغسې نشئ کولی خو زه 3 ساعته کې انشاءالله بارډر ته رسم ښه اوس موږ هم ډېر نږدې راغلي موږ هم تاسو هم بیخي نږدې شوي یاست دغلته دې ځای نه دغه ښکاري دا بارډر ښکاري پوستې ښکاري دغه پاکستان هم ښکاري زموږ چې کومې پوستې دي او بل دا چې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان په ټول تاریخ کې هېڅکله د افغانستان یو دولت دلته نه و تللی اوس امارت اسلامي هلته تللی پوستې جوړې کړي تاسیسات یې جوړ کړي هغلته موږ بیخي زموږ دولت حاکم دی نو خیر زه به هم آخري پیام دې واخلم ورور که هېوادوالو ته څه ویل لري هېوادوالو ته هم دغه پیغام دی چې بس د خپل وطن سره خیانت ونه کاندې د خپل وطن سره مینه وکاندې او راشي خپل وطن ته دغه په بهر کې چې کوم دی هغه هم که رښتیا مینه لري یو خو هسې د خولې مینه وي د خولې مینه وي خو که رښتیا مینه که د زړه نه مینه وي راشي موږ غوندې دلته اوسېږي که ناري که ماړی دغه پیغام دی هېوادوالو ته او په اخره کې ستاسو د روڼ غږ چینل څخه هم مننه کوم او ړومبی ځل دی چې دغلته دغسې یو د رسنۍ راځي دلته د رسنیو دغه دلته کم دی بیخي داسې به وي ښه یعنې له موږ څخه مخکې دلته تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي راغلي کنیاک خو دا دی چې نورې رسنۍ هم دلته راشي ملي تلویزیون راشي او اول حق خو د ملي تلویزیون دی د هغې نه وروسته بیا نور ویټوب چینلې دي تلویزیونونه دي رادیوګانې باید چې ټول دلته راشي خو دلته داسې څوک نه راغلی لکه زه وایم چې د 3 کاله نه وروسته یا 4 کاله نه وروسته ړومبی ځل دی چې د روڼ غږ چینل والا دلته راځي او دلته د خلکو احوال اخلي ډېره زیاته مننه تاسو څخه هم مننه کور ودان قدرمنو هېوادوالو ګران ورور مو واقعیت د دې سیمې قدرمنو هېوادوالو ګران ورور مو چې واقعیت هم د وچې ژورې کندې په تړاو ډېر معلومات راکړه دا بیا هغه سیمه ده چې لږ خطر هم لري خو ماشاءالله الحمدلله اوس اسلامي امارات دلته د خطر په نوم باندې هېڅ هم نه دی پرېښي ټول معلومات زموږ ګران ورور ورکړل تاسو هم موږ سره پاتې شئ قدرمنو هېوادوالو لکه څنګه چې مو تاسو ولیدل د ډېرو ورونو خبرې مو واورېدلې دا چې په دغه سیمو کې څومره ستونزې دي بیا تر ډېره د
دواخانې او د دې ترڅنګ د دوکانونو ستونزه وه چې زمونږ ډیری یو هیوادوال شکایت درلودو او تکلیف کې ول. نو ترڅنګ مې ډاکټر صاحب ولاړله چې په دوی دومره غټ کلیو کې یا سیمو کې یو وړوکې غوندې شفاخانه یا هم دواخانه درملتون ورته وایو هغه ده او د دې ترڅنګ یو دوکان ده. د دې دواړو په تړاو به دا معلومات راکړي چې دغه یې څومره وخت کې جوړ کړی ده او خلک څنګه دي ورسره. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. په لومړیو کې ځان راته معرفي کړئ. زما نوم سیف الله د داچین ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغه ځای کې زما یوه دواخانه ده او تقریبا 3 کاله وشو چې دلته زه فعالیت لرم. او ډېر ښه ډاکټر صاحب، چې 3 کاله کېږي دغه دواخانه مو جوړه کړې ده. موږ خو تر ډېره معلومات ترلاسه کړل چې صرف همدغه یوه دواخانه ده. څنګه د امکانات مو تر کوم ځای رسېدلي دي؟ دلته خو امکانات بیخي صحت بخش کې ډېر زیات دي. کلینیک نشته دی، یوازینی همدغه دواخانه ده او پی ډي دپاره او نور داسې سهولتونه نشته صحت په بخش کې موږ سره. یعنې څه ورته وایي نیمګړتیاوې شته ده؟ او نیمګړتیاوې بیخي زیاتې دي د صحت په بخش کې. همدغه یوه دواخانه د شخصي او دولتي کلینیک دلته نشته دی او ډېر مشکلات دي. ډاکټر صاحب، تر ډېره چې موږ ولیده دغه دواخانه د دواړو سیمو څخه ډېره لرې ده. مریضان څنګه دي؟ ناروغان کله چې راځي نو طبعا ناروغۍ ډېرې لري، مختلفې ناروغۍ لري. وضعیتونه یې بیا څنګه وي؟ آیا داسې خدا نخواسته داسې پېښې سره خو نه وي مخ شوي چې مریض تر شفاخانې راوړلو څخه له دنیا سترګې پټې کړې وي؟ تر اوسه پورې خو داسې پېښه نه ده راغلې، خو ان تر 6 ساعته مزل مریضانو کړی دی او بیا دلته راغلي. خو ډېر زیات مشکلات دي دلته، مزل زیات دي پیدا او مشکلات د خلکو بیخي زیات دي د صحت په بخش کې. ان تر نیمایي ورځ مزل وکړه او بیا ډاکټر ته رارسوي. سخته ده. بله دا چې ډاکټر صاحب ترڅنګ ستاسو د دواخانې ترڅنګ یو دوکان هم ده. ما پوښتنه وکړله چې دا صرف یو دوکان ده د دواړو سیمو ترمنځ. دغه خوراکي توکي ځینې خو به خپل حاصلات وي یا خپل حاصلات به استفاده کوي، ولې دغه دوکان څخه هغې وضعیت هم هغه څه چې موږ غواړو هغه پکې نشته ده؟ دا څومره وخت کېږي جوړ شوی ده او کلي وضعیتونه څنګه دي؟ کلیوال راځي له دې دوکان څخه سودا اخلي؟ او کلیوال را درومي چې د دوکان کې ملاوږي، خو ورځنۍ اړتیاوې دې دوکان نشي پوره کولی دغه خلکو ته. او بیا درومي غني خیلو ته، کوي بازار ته. د دوکان رسیدګي نشي تکړه د دکاندار. ډېره زیاته مننه. له تاسو نه هم مننه چې تاسو راغلی او موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ. تاسو نه ډېره مننه. سلامت اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، ډاکټر صاحب و چې په خپله دواخانه درلودله او د دې ترڅنګ یو دوکان و. د دې په تړاو موږ سره معلومات شریک کړه، خو ستونزې ډېرې دي. دا یوه دواخانه چې اړتیاوې ډېرې کمې دي نه پوره کېږي. د دواړو سیمو ته په دې هر یو سیمه کې کورنۍ فامیلونه شته ده، تر ډېره هیوادوال مو ډېر دي. نو الله تعالی دې وکړي چې مسؤلین هم رسیدګي وکړي. انشاءالله تر بل ځل چې بیا موږ دلته راځو دغه هره ستونزه به حل شوې وي. له تاسو ډېره مننه چې زموږ ملتیا کوئ. درنو هیوادوالو، له تاسو نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې تر پایه را سره پاتې شوئ. دا ځل مو خپرونه ځانګړې کړې وه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته او بیا د پیښې سیمې ته. خو نه تنها پیښې سیمه مو پکې راونغاړله، وګرځېدلو، لاړلو، وچه ژوره، د دې ترڅنګ داسې نور کلي مو په مخې سره راغلل. هغوی هیوادوالو سره مو خبرې اترې درلودلې، د هغوی ستونزه مو تر تاسو راورسولې، همداسې د هغوی خوشحالیانې، خفګانونه، هر خلاصه هر مشکل چې و، هر خوشحالي چې وه تاسو سره مو شریکه کړله. نو له تاسو نړۍ مننه. تر بلې خپرونې چې زه وفا لکوزۍ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. ښه وختونه ولرئ، ښې چارې خو د یاده مو ونه وځي. زموږ چینل یوټیوب یعنې روڼ غږ در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ملتیا وکړئ.